د مفتی سردار علي حقانی صاحب په باره کې یو بل تازه خبر دی چې د پښتو پوسټ چینل د لارې تاسو سره شریکوم چې داسې ویل کیږي او داسې اوازې دي چې هغه قاتل ته معافي کړې ده، یعنی هغه ظالم چې په هغه باندې غزارونه کړي هغه معاف کړی دی. د دې خبر مکمل تفصیل تر تاسو در رسوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، د تیر ورځې د واقعې نه به تاسو ټول خبرې چې په مفتی صاحب باندې د مرګ گزار شوی و، خو د هغې نه پس چې دغه کس نیول شوی و او اوس د هغه نه تفتیش هم شروع دی. خو مفتی صاحب اوس په خپله یو نوې ویډیو کې ویلي دي چې موږ ته داسې خاطرخوا جواب نه دی راکړل شوی چې د مجرم د خولې دا خبره وتلې ده، بلکې هغوی وایي چې همدغه خبره کوي چې دا میډیکل ډسټرب دی، یعنی د دماغي مسله ده او د ډاکټر نه علاج هم شروع کړی دی. خو مفتی صاحب بیا دا خبره کوي چې یو لیونی څنګه کولی شي بهر ملک ته لاړ شي، ځکه چې د دوی کورنۍ وایي 3 میاشتې وړاندې دا هلک په خپله دوبۍ ته تللی و او د هغه ځای نه هم تاواني راغلی، نو د ویل چې که دا رښتیا ذهني بیمار وي نو پکار ده چې په هسپتال کې داخل کړي. دا څنګه کیدی شي چې دا په یو ډک محفل کې چې چېرته ټول عالمان وي هلته راننوځي او په عالم باندې ګزارونه کوي. قدرمنو دوستانو، رښتیا هم چې ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه وه او موږ هم د دې باره کې دقه ویلي وو چې داسې مجرمانو ته د سزا ورکړل شي او سخته سزا ورته پکار ده او د دوی نه تفتیش هم وشي چې په دې واقعه کې ورسره نور څوک ملوث او نور سره د چا لاس او چې هغه کسان هم خپل انجام ته ورسي. ستاسو ټول یو ځل بیا هم ډیره مننه کوم چې د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شوي. ډیره مننه، خوشاله اوسئ.